ملګرو سلامونه، نیک هیلې او ډېر زیات احترامات، محبتونه او خصاتونه مې ومنئ. خپرونه د غزلزار او زه یم غازي نادان. قدرمنو پښتونخوا د هنر کده ده. دې خاورې دې سیمې ډېر ستر اتلان، لیکوالان، فنکاران او ادیبان د خپل وخت سره زیږولي دي. هغوی د خپل خیال او فکر په ذریعه دلته په خیبر پښتونخوا کې او په ګرده نړۍ کې چېرته چې پښتانه اوسیږي یو ښکلې نامه پیدا کړې ده. دغه سلسله لا دوامداره ده. ملګرو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په دې خپرونه کې موږ د ادیبانو، لیکوالانو سره د هغوی په ژوند او فن او شاعرۍ خبرې کوو، هغوی تاسو سره معرفي کوو او بیا د کلامونه هم اورو. په دې نننۍ خپرونه کې موږ سره یو داسې شخصیت ناستې کوي چې هغه د خپل خیال او فکر حوالې سره یو مستند شخصیت دی. بلا خلک یې پیژني، ډېر خلک یې د نوم سره هم اشنا دي، خو زمونږ د خپرونې په ذریعه د دې سره اولنی ملاقات دی زمونږ سره کیږي. ډېر خلک به د دې د ژوند نه واقف وي چې دی یو سیاسي شخصیت دی، خو بل طرف ته که د دې په ژوند او فن باندې موږ خبره وکړو نو دا یو ډېر ښه لیکوال هم دی. د مطرې علاقه ده، د پېښور سیمه ده. ښاغلی هاشم بابر صاحب یو ډېر ستر نوم دی، موږ سره نن ناست دی. د دې سره به د دې په ژوند او فن او شاعرۍ خبرې کوو، بیا به د کلامونه هم اورو. د ټول نه مخکې خو هاشم بابر صاحب تاسو ته په دې خپله خپرونه غزلزار کې ډېر زیات هرکلۍ او مینه او محبتونه وي. ډېره مهرباني. افسوس خبره خو دا ده که زما فخر دی او زه په کوم یو څیز باندې شهرت یافته کېږم او ما څوک یادی په کومه خبره، نو هغه صرف او صرف زما شاعري ده. زما سیاست چې کوم دی د شاعرۍ په مخ کې چې کوم دی هغه هېڅ شی نه دی. خو پښتو ژبې سره زور زیاتې ډېر زیات کېږي. په پښتو ژبه باندې چې کوم دی نو اکیډمو قبضه کړې ده، خو چې اکیډمۍ کې څوک نوکر شي نو هغه بیا شاعر هم شي، هغه بیا لیکوال هم شي، او هغه چې نور شاعران چې کوم دي نو هغه خپل ځان ته نه پرېږدي. او زما بدقسمتي دا ده چې زه چونکې په سیول سروس کې وم، د سیول سروس په وجه باندې چې دی په ټول پاکستان کې ګرځېدلی یم. هاشم بابر صاحب د ټول نه مخکې خو زمونږ ملګرو ته دا سپینه کوي چې تاسو د خپلې شاعرۍ ابتدایي آغاز کله کړی؟ هسې خو شاعر زما په وجود کې ګرځېدو صحیح، خو لا بهر ته نه راوته تر څو چې په زړه مې ګزار نه خوړلی. صحیح. او دا د هر شاعر سره کېږي. بالکل. د هغه په وجود کې شاعري پرته وي لکه چې د مور په خېټه کې بچی وي. بېشکه بېشکه. او هغه بیا چې چا وله دا ګفټ ورکړی وي نو هغه د هغه بېنیازي ده چې کله دا ګفټ چې کوم دی د دې شاعر میدان ته روزي او خلک چې دی یې ولولي یا واوري. صحیح صحیح. نو دغسې زه تقریبا داسې د 22 کالو وم چې ما دا شاعري چې کوم ده دا وله چې ده د دې تړې اخوا شوې او دا لکه چې سیلاب چې کوم دی په ما راووته راغه. صحیح. لکه چې د ډیم فلډ ګیټس کولاو شي دغسې. ډېر زبردست تشبیه. او ما به دا شاعري خپله چې کوله نو ما به داسې خلکو ته وینا ډېره نه کوله. زه پوه یم په ځان نه وم چې یاره دا شاعري زما څرنګه ده څرنګه نه ده. نو هویت یې ما ته بدل د نورو روایتي شاعرانو ښکارېدو. خو چې په کوم وخت کې زه غني خان واورېدم او هغه هم یو امریکنی یو شاعر راغلی وه او امریکن سنټر چې کوم دی هغې نه چې دی یو اهتمام کړی و او د دې پېښور چې سانه شاعرانو که هغه د پښتو وو که د اردو وو که د انکو وو که د پنجابی وو هغه راغوښتي وو. او د پښتو نامتو شاعرانو چې کوم دی غني خان چې دی هغه پکې د ټولو نه اول و، حمزه صاحب و پکې، قلندر مومند و پکې، سمندر خان سمندر و پکې، داسې پکې نور هم ډېر شاعران راغلي وو چې ښه نامتو شاعران وو. د اردو شاعران پکې راغلي وو، د پنجابي شاعران پکې راغلي وو. نو په هغې کې زه چونکې د ټولو نه کشر شاعر وم نو روایتاً چې دی د ټولو نه کشر چې هغه اول خپل
نظم غزل کلام پیش کړي نو دغسې ما هم وکړم نو ما چې خپل نظم وویلو نو هغه غني خان چې دی هغه پس حیرانه پاتې شو چغې سورې شروع کړي واه 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 بل ووایه بل ووایه بل ووایه داسې 5 شپږ نظمونه یې راباندې وویل او بس بیا ما ته وایي چې ته به زما ځای ته راځې او ما سره به کښېنې زما یو دوست و فاروق صاحبزاده صاحب خدای دې وبخي وفات دی نو هغه به غني خان سره ډېره پېژندګلو وه نو وایي فاروقه دا شم بابر به ځان سره راولې همیشه او راباندې اواز هم کوي دا بابر نامه دې په ځان ورېښې دی دا خو زموږ دشمنان دي ټول مغول پوه نو ما ورته وویل مې دا بابر نامه ما په ځان باندې په خپله نه دی ایښې دا یو ډرامه کې مې په سکول کې چې دی د بابر کردار کړی و نو خلکو به راته بابر بابر وی او بیا چې زمونږ د سکول هیډ ماسټر صاحب و نو هغه چې زمونږ میټریک دپاره فارمونه لیږل نو زمانه مې پکې هاشم بابر ولیکله نو بس بیا هاشم بابر شوم نو دا دغه دي نو ټیک ده بله پوښتنه زما دا ده چې کله تاسو شعر و ادب طرف ته رالی نو تاسو ویل چې یاره زه پې داسې شکي هم ومه دا راته سپینه کوي چې کوم داسې یو شخصیت و چې د هغې سره تاسو کېناستئ په هغه وخت کې تاسو ته کومه ستونزې وي اکثر چې دا نوي هلکان شاعرۍ طرف ته راشي دې ته ستونزې آیا تاسو چا پویه کړئ که نه بس په خپله ورو په ورو پوه شو دا خو تاسو ته ما ووایي چې ما خو په خپله شاعرۍ خو ډېر نه وم پوهې او نه مې چې کوم دی د هغې دغه ومه غني ته خبر کوم غني خان چې کوم دی د ځان نه خبر کوم چې ستا شعر چې کوم دی بلکې غني خان په زما لومبی مجموعه سوري چې دا زما په لاس کې ده دا مجموعه چې کوم دی دا چې کوم وخت کې چاپ کېده نو ما ته غني خان په خپله ووایي چې ته اوس خپله یو مجموعه چاپ کړه او غني خان هغې ته سریزه هم لیکلې ده نو زما فخر یو دا دی چې غني خان په دا خپل ټول عمر کې هېڅ چا ته د هېڅ چا کلام ته سریزه نه ده لیکلې صرف او صرف زما ته یې لیکلې ده نو دا هم کوم چې کوم دی زما یو ډېر لوی فخر دی او زما فخر دا هم دی چې تر اخیری سلګۍ پورې غني خان سره زما تعلق پاتې شوی دی او نو بس د دې څیز نه بیا هغه خبر کړم مور بچی راوړي چې بچی راوړي نو هله به خلک نامک دي نو بیا خلکو لاس ته ورغلم صحیح ده جی هاشم بابر صاحب خبرې ډېرې زیاتې دي پوښتنې زما په ذهن کې بلا دي او ما ته پته را ختمیږي نه خو زه وایم چې دا مینوال به تنګېدو هم نه ورکوم کتاب ستاسو په لاسو کې دی زه وایم چې دې نه راته څه واوروئ نو انشاءالله د هغې نه وروسته به بیا د خپلو تپوسونو دغه سلسله ډېره ښه ده جي دا به راته لږ ونیسئ جی مهرباني لومبی به چې دې نه به جی دې نه راباندې بس چونکې دا لومبی کتاب دی نو دا شروع به هم د دې نه وکړو د خپلې خوښې که نظم یې که غزلي او جی ووایم درته د خپلې نه دا به زه ونیسم دا یو نظم ما لیکلی دی او د دې نامه ده خپسه خپسه او انداز به چې کوم دی اورېدونکی پوه شي چې یاره ارشاد ټول خوبونه د لیلا مې یو بلا رانه خطا کی یو خپسه مې بې حسه او بې هوشه په رپا کی یو بې بسه واویلا کې خپل اواز ته په نارو شم او د درنه غوندې خرړا کې یو خلا ته په زارو شم ټول وجود مې زلزله شي ساه مې ګیره په سینه شي د وجود په زلزله کې د بې کسه مرحله کې څوک مې نه ویني چې څه شم او دا څه راباندې کېږي جوړ په ما باندې غوبل وي خو وجود مې داسې شل وي چې راغلی مې اجل وي او د خوبه نه بیخېږم که زه زر زله پوهېږم چې دا خوب وي بل څه نه وي چې دا خوب وي بل څه نه وي دا زما یو انداز دی ډېر زبردست او چې کوم غني خان په هغه امریکن سنټر کې چې کومه نظمونه ما ویلیو نو هغه غني خان چې کوم بیا ډېر خوښ شو نو هغې کې مې یو
سانټ دی سانټ چې کوم دی دا به واورئ جی جی دا به نو یو سانټ دی سانټ چې کوم دی هغه د 1400 مصرو یو نظم ته وایي او د دې د شکل او فارم دا د اټلی نه راغلی دی جی جی نو دا خو به ټول پې پوه وي صحیح دی نو شعرونه ګیره زما شعر دی جی جی دا هستی زما هستی دا آها او که ستا د سترګو عکس دی واه دا مستی زما مستی دا آها که دا ستا د حسن رقص دی بهترین ګنې ځان چې ځان کې ګورم په تیاره کې تالا کېږم آها خپله سا راته بلا شي آها له وجوده یې بوږنېږم او دا چې ته یې دا خو زه یم آها دا چې ته یې دا خو زه یم دا زما د هستی راز دی آها دا زما د جنون پوهه واه دا زما بېوسه چغه آها دا زما او ستا یووالی ای د ازل شته شوی ساز دی ای دا د غني خان ډېر زیات خوښ شوی او داسې نور هم ورسره خوښ شوي دي ډېر بهترین اورو به انشاءالله زو به مخکې هاشم بابر صاحب کومه ټولنې دي چې په هغې کې ستاسو ناستي کېږي په هغې کې تاسو کېنئ د نه علاوه آیا تاسو په دې خپله حجره کې چې ډېره بهترینه حجره ده په دې کې آیا دې کې هم یو ټولنه کېږي که نه ټولنه خو داسې ده چې رښتیا را باندې ووایې نو زه به یو داسې ماحول کې ګرځم چې صاحب ذوق خلک پکې ډېر کم وي جی 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 نو کله ناکله داسې ځان یوازې محسوسه کړم خو چې کومې ټولنې زما شوي دي او لګیا دي کېږي نو د الله تعالی شکر دی زما وخت څه لږ ډېر فیض احمد فیض سره هم تېر شوی دی ذاتي طور باندې یې پېژندلم احمد فراز نه صرف زما دوست او یار و بلکې زه د هغه کرایهدار هم وم په اسلام آباد کې داسې افتخار عارف دی د پښتو کې چې چا سره زما ډېر زیات نزدېکت پاتې شوی دی یا خو ظاهره ما خبرو غني خان قلندر مومن سره مې ډېر نزدېکت پاتې شوی دی هغه زما یو غزل باندې چې کوم دی تبصره هم کړې وه چې دا د پښتو ادب د ټولو نه د ورکوټي بهر غزل دی هغه هم چې وخت ټایم راشي نو هغه به هم درته واورم څه لږه ډېره ناسته پاسته مې چې کوم ده نو حمزه صاحب سره هم شوې ده خو کمه او چې اسلام آباد کې وم نو اسلام آباد ځوانانو شاعرانو ادیبانو یو ټولنه جوړه کړې وه او زه د هغې دغه م پیټرن هم وم پښتو ادبي ټولنې په نامه باندې هغې جوړه کړې وه اکبر سیال پکې وړاندې و او داسې پکې نور هم چې کوم دی محمود جو دی د سوات ته ډېر ښایسته ښکلی شاعر دی لیکنې کم کړي دي خو چې څه یې لیکلي دي ډېر ښایسته یې لیکلي دي نو هغه ټولنې چې کوم دی زما په باندې چې کوم دی یو کتاب هم چاپ کړی دی چې مختلفو ادیبانو په ما باندې لیکلي دي ممري شفق را سره پاتې شوی دی په نزدېکت کې داسې نور هم ډېر کسان دي صحیح ده جی چونکې وخت مختصر دی او د ماښام د مازدیګر دغه اخري اعلامې دي نو ستاسو طرف ته بیرته راځو پوښتنه زما دا ده چې 4 کتابونه ستاسو په دې میز باندې پراته دي د دې باقاعده نومونه زموږ د مینوالو ته واخلئ او چې کوم دی نو دې نه علاوه ستاسو 5م کتاب باره کې څه خیال دی او د دې نه به بیا کلام هم اورو 4 کتاب لومبنی کتاب خو چې کوم دی ما 1980 کې چاپ کړی سوري په نامه باندې جی دا سوري په نامه باندې دا کتاب دی دا زما لومبی مجموعه وه او د دې مجموعې نه تقریبا 9 کاله پسته ما د میلې الک جی چاپ شو جی دا په 1980 کې چاپ شوی دی او دا چې زه به د سروس په وجه باندې ګیر چاپېره ګرځېدم دا په 1980 کې ما چاپ کړی و د میلې الک چې دی دې کې ما ته آدمجي اوارډ هم ملاو شوی دی جی جی اکیډمي اف لیټرز هم راته اوارډ را کړی دی او دا کتاب چې دی نو ډېر زیات د دې پذیراري چې کوم په افغانستان کې هم ډېره زیاته شوې ده جی جی او افغانستان اکاډمو چې کوم دی هغې ما لیکوالو ما باندې ډېر مقالې هم لیکلي دي
دې نه پس ته چې کوم دی دریم کتاب چې دی هغه ورک مندري دی چې 15 کاله پس ما ورک مندري چاپ کو او ورک مندري به هم دا به کراچۍ کې چاپ کړو جی په دغه کې نو دا کتاب چې دی او دا تاسو چې کوم تصویر به نه دا غنی خان په چارکول کې په خپل په 1915 کې جی جی چې زما ړومبی دا مجموعه سیوري چاپ کېده نو په هغې باندې راغلی وه که تاسو وګورئ نو د غني خان نامه پکې لیکلې ده اول یې هاشم لیکلی دی او بیا غني لیکلی ده نو دا هغې ما دا به چونکې بیا دوباره چاپ کړی وې نو دا په دې هغه کې ما شکل کې ما راوستی او څلورم اخري کتاب چې کوم دی نو هم هغه لټون دا د ټولو نه زهیم د دې دغه دی زیاته شاعري پکې شوې ده نو دا ما په اسلام آباد کې چاپ کړی و او ړومبی چاپ چې دی نیشنل بک فاونډیشن کړی و چې هغه ورځو کې احمد فراز او ورپسې بیا افتخار عارف دغه نیشنل بک فاونډیشن چې دی مشران وو صحیح ده جی وخت دومره تیز روان دی لکه د انسان د لاسونه چې شګه تویږي زه غواړم چې کلام واورو نو ډېره زیاته مننه به بسم الله ډېرې دي جی خو کلام واورو کلام خو به زه داسې ته واورم چې دا یو نظم دی خودکشي جی ارشاد عمده ښه دی جی عمده ښه دی جی او دا زما په 2002 کې چاپ شوی دی ما لیکلی دی جی ارشاد مارغان هم چپ دي هوا هم ولاړه بلا راغلی ده جوړ سانی ولې ده دا زلزله دا غلبله دا خونړی غوټه دا زول دا بقې خولې محشر د ګور خو نه دی دغه شل سرې بلا دا اور په خوله ایدها زمونږ دښمن زمونږ په کور خو نه دی پړمخي ستړي خپنیولي بې اسرې اسرو وهلي یو له بله تښتېدلي خلق سوي یا خو مړه وي یا ژوندي چینجي اخته د ځان پشته وي خودکشی دی رنګ په رنګ چې مونږ یې کوو چې مونږ څه کړي دي زورور دومره به شیطان چې زمونږ عقل سلاګانې ارمانونه امیدونه مستی مینې په چپو په غلبلو په زلزلو په زل دانه وانه کی چې رب هم هیر کو ځان هم هیر کو په هوا شو بې وزره بیا یریږو اوس را پرېونځو په ډاګه سر د لاندې او خودکشی که دغه نه وي نو به څه وي بهترین دی جي غزل اورو جي غزل دا باندې ډېره زیاته مننه غزل بچته درته ارشاد دغه چې ګرځم زه خوشی تا پسې ګرځم له ورکوټوالي نه تر اوسه دغسې ګرځم او په ډېرو لارو باندې لاړم را بېرته شومه تا ته به ښکاري چې زه هسې له مزې ګرځم او ما به ویل چې رهنما وي نیغه لاره به وي چې رهنما مې ولیدلو خرې او خپې ګرځم او زه په پوښتنه لټوم خو لارونه لاره زه په پوښتنه لټوم خو لارونه لاره او بل چې څوک نه وي نو زه هم د دوی هسې ګرځم او له شپو او ورځو نه منمه چې صدای جوړې شي او زه وایم چې د دوی وړاندې راسې ګرځم ښایسته او ښکلي ځان له بل شان یې اسلوب نه لري زه یې په مینه کې په دغه او په دې ګرځم او دا زه په څه یم اخته په څه کې وته یم دا زه اشمه په کوم ښار په وطن کې ګرځم نو به دا زما غزلې دي نو
لټون جی زه یو ښایست لټوم ګرځم د احساس په غوني هسې بې حسه مې لتاړ کې ټول وجود دننه دلته کې هلته چې له شوقه شي ښکاره څه ځینې ولې لټون کوم ښایست چې مې لیدلی نه دی زه خو پوهېږم تش د سترګو او د سا په مینه د ژوند قصو کې رانه تودي ننني پروني بیا هم سوچونه کوم دا زما انداز خو نه دی زما د خیال او خوب د بل شان لونګینه زنه زما مزل کې دی پراته څه په بل رنګ ازغوني څه عجیبه یما ورانه ما شوړه قسمته څه عجیبه یما ورانه ما شوړه قسمته نه تی جوړېږي یو څادر نه یو لنډی لمنه او یوه قصه د پندانې د بیخي هېڅ نه مني او زه په شرطونو د بابر ټول جنجالونه نغاړم چرې راغلي لاسوک نه دي د ګدا په خونه او پرېږده کیسه یې مه کوه ماته دا ځوان مړني او زه خو یې که ګورمه په خپل رنګ کې یې ګورمه زړه زه خپل پرهر پټوم خلکه هم په خپله وینه او کله خبرېږي یو تر بله لیوني لیوني دا یو نظم دی ورکوټې غوندې دی خو کې خدای دې وکړي چې را پیدا شي نو که پیدا شو خو درته به یې ووایم زیری د سبا خو له پخوا راسې راغلی دی لمر خو راختلی دی سوری د ادم خو د خپو لاندې راغونډ شوی دی نور خو نیزه شوی دی خوب د تمجن زړه د یو چا په اورېدو تښتي نه چې په سحر وختي او ژوند هسې غړېږي په اوړني که په خړپوش وي وي که خوشحالي سختي او یار چې چا لیدلی دی له ښایسته خبر شوی دی او بیا مین شوی دی او نه دی په جنت نه په دوزخ چې غم ځپلی دی او خوند چې خوندولی دی او د اخري کړی چې کوم د ډېره حاصلې نظم کړی ده زما په نظر کې پوهه په یو رب په یوه سا او په یو ټکي ده پوهه چې ووایي څه پوهه په یو رب په یوه سا او په یو ټکي ده نه په لوی وړوکي ده او پټه یې ساتلې په ګریوان کې په پنډوکي ده ورانه له زړوکي ده ډېر بهترین هاشم بابر صاحب زړه نه غواړي څنګه چې د کیمرې نه شاته ما دغه خبره وکړه چې وخت ډېر زیات مختصر دی او زمونږ هغه خبرې زمونږ هغه چې کومه تپوسونه اوس هم نیمګړي دي خو چونکې موږ سره وخت کمی دی د ماښام دغه اذانونو وخت هم کېدو والا دی انشاءالله چې داسې ناستي به بیا هم کوو په اخره کې زمونږ ولس ته څه پیغام لرئ شاعر به څه پیغام وي د هغه پیغام خو د هغه په شعر کې وي خو به زه دومره ووایم چې د دې دنیا د کشالې تر هغه حده تر هغه ورځې پورې دی تر څو پورې چې دی دا دنیا شته لیکن د دې دنیا نه چې کوم دی نور هم چې کوم دی نور ډېرې لوی دنیاګۍ شته دی خو زه وایم چې که لږ غوندې ټایم هم وخت هم سړي سره وي که هغه د تهجد وخت وي که هغه ځان سره د کېناستو وخت وي خو چې لږ خپل وجود کې دننه وګوري خپل ګیروان کې دننه وګوري او خپل د زړه دا سترګې چې دی دا پرانیزي دا زنګ وهلي دي او دا عادت او دا شور شرغب دا رنګ و بو او دا روزه پسې منډې ترډې وهل دا سړی داسې زنګالود کی چې هغه اصل وجود او اصل بنده چې الله پیدا کړی دی هغه چې کوم دی په خپل ژوندون ځان خاص پکې
بس دا زما یو دغه دی. ډېره زیاته مننه. ډېره مهرباني. ډېره مننه. قدرمنو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د شعر او ادب دغه خپرونې د بنده زړه نه غواړي چې ختم شي، خو بیا هم د هرې خبرې یو اختتامي منګه د وخت پابند یو. هاشم بابر صاحب په هغه لیکوالانو کې دی چې دغه یو خپرونه د دې د ژوند او د فن او د شاعرۍ حوالې سره پوره نه ده. دغه ناستي به بیا هم کېږي. راځو به زه د کیمرې په وړاندې ویم هاشم بابر صاحب ته چې موږ به راځو چې تاسو سره زما ملاقات لومبی دی. ان شاء الله داسې ډېرې خپرونې به موږ کوو ستاسو د ژوند حوالې سره او د فن حوالې سره او د شاعرۍ حوالې سره د ولس ته به ان شاء الله رسو. قدرمنو ان شاء الله بیا به هم دغه ناستي کېږي تر بلې ونې تر بلې خپرونې پورې. غازي نادان او هاشم بابر صاحب له ورکړئ اجازت. ښه د باد او بریالي اوسئ. ډېره مهرباني.